دوستانو پریس نیوز چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ. د ایران ولسمشر وایي افغانستان باید د خپلواک حکومت لخوا اداره شي. د ایران ولسمشر حجت الاسلام رئیسي د هنګري د بهرنیو چارو او سوداګرۍ له وزیر پیټر سټیارو سره کتلي په دې کتنه کې د افغانستان په اړه هم خبرې شوي. دوستانو پریس نیوز چینل ته ښه راغلاست. که مو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی همدا اوس سبسکرایب کړئ تر څو زموږ ویډیوګانې تر ټولو مخکې تاسو ته ورسیږي. د ایران ولسمشر وایي چې افغانستان باید د خپلواک حکومت له لوري اداره شي. د ایران د ولسمشر حجت الاسلام رئیسي د هنګري د بهرنیو چارو او سوداګرۍ له وزیر پیټر سټیارو سره کتلي دي. په دې کتنه کې د افغانستان په اړه هم خبرې شوي دي. په ایران کې شاوخوا 4.5 میلیون افغانان کډوال میشتي وو چې د هرکلی کوي. لویدیځ هیوادونو له افغان کډوالو سره د مرستې ډېرې ژمنې وکړې خو مرسته یې ونه کړه. دی زیاتوي موږ د افغان مهاجرینو ملاتړ کوو که دوی غواړي له ایران کې پاتې شي یا له ایران پولې څخه مخکې ولاړ شي.